تا چرته هم دا سوچ ونکو چې آیا زه د خپل خاوند هر قسم خدمت کوم چې هغه کور ته راځي نو زه استقبال کوم لیکن هغه مال هیڅ توجه نه راکوي. ته دا خبره پرېږده خاوند په سر باندې شل کارونه وي سل غمونه وي هغه ته به وخت نه میلاویږي خو ته ورته اظهار کوه ستا حق دی. ګوره چې کله ستا خاوند په سوچ کې وي یا خفه وي نو ته هم خپل ظاهري شکل داسې جوړ کا چې ستا خاوند دا خیال راشي چې دا ښځه خو زما په وجه زما باره کې ډېره زیاته فکرمنده ده. اگر که ته په هغه وخت کې ډېره هم خوشحاله یې خو د خپلې خوشحالۍ اظهار مه کوه. یا چې په خاوند څه غم راشي او هغه جاړي نو ته هم جاړه. که جړا نه درځي نو خپل څوک رشتهدار چې وفات شوي وي هغه ځان ته رایاد کا او د جړا شکل جوړ کا. خو داسې به نه کې چې ستا خاوند خفه دی او ته ورته خوله چینګه چینګه کې نو په دې باندې به ستا خاوند له نوره هم ډېره غوسه ورشي او هغه په دې باندې نور هم ډېر زیات غمجن شي. او د یوې خبرې ډېر زیات خیال وساته چې په دغه وخت کې خپل خاوند له تسلي ورکوه او هغه ته وایه چې ستا نه بغیر زما زندګي ناممکنه ده او که هغه تا له لفټ نه درکوي نو داسې انداز خپل کا چې هغه ستا سره مینه شروع